خان ته رباب وها نور د کباب وها. خان ته رباب وها نور د کباب وها. او توپک ونه ګټله شرط په کتاب وها. وا ډېر علي. باڼه د سم راوړي رانجه د سم راوړي بل نو راوښیه ته چې څه د سم راوړي نه سپېده سمه ده نه دنداسه سمه ده. چې انسان د ډېر ماران وژلي که بمار ډېر انسانان وژلي. شپې لکې شولې چغې شوې خندا شوه په واده کې د زوم لیونۍ خور چې په ګډا شوه په واده کې. وا پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه او په نوبت باندې شر د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه. میسج راغی دا بسۍ ګوندې سور سټیکر د زړې یا هغې غوښتې رانجې یا یې بیا بنګړي واړې ژوند چې داسې نو ښې تا وې ژوند څنګه تېرېږي. دا ته څوک یې ته په څه داسې دربېږې دا ته څوک یې چې لمبه لمبه ژړېږې دا ته څوک یې د لالي نه دې بېلېږې که خدای مکه بل هلک ته ورودېږې دا ته څوک یې غږ مې اورې. سلامونه مینه د بادام وطن د یوټیوب چینل لیدونکو هر کله درته وایم نن د میلمنو په لړ کې یو ځانګړی میلمه قیس هاشمي را سره ده. هاشمي صاحب څومره چې اوس ته یمه کمه ده غواړم چې بنډار کې دی راوغږوم او کیسې هم ورسره وکړم او خاص نظمونه چې خپله یې لیکلي دي او ډېر عالي ذوق عالي فکر لري د ده نه به خپله واورئ خوند به ترې واخلئ. ورځو مجلس بنډار ته. هاشمي صاحب ستړی مه سئ. خیر یې سې وروره ته ستړی مه شې ستاسو د یوټیوب چینل قدرمن لیدونکي دې ستړي مه شي. خوشحاله یم چې ستاسو سره په کته اولنۍ پوښتنه دا کومه چې ښه شاعر چاته ویلی سو؟ ښه شاعر هغه چاته ویلی شو چې هغه پوره و خدای ته تسلیم انسان. شاعر ښه شاعر باید چې پوره خاکساره وي. بېشکه ځکه لویي په خاکسارۍ کې ده. بېشکه نو ما چې ټول لوی شاعران صاحبان مطالعه کړي دي د هغوی لویه ځانګړنه همدا وه چې هغوی ډېر خاکساره او د الله تعالی په مخلوقاتو باندې مین انسانان. بېشکه ښه شاعر زه وایم چې تر مور هم باید عاطفي وي. زه ډېر لیواله دې ته یم که نه چې نظم درنه واورم مینهوالو سره مینه په خپل ځای باندې خپله ډېر لیواله یم غواړم چې خپله یې واورم موده کېږي چې ما نه ده اورېدلی هاشمي صاحب. دواړو سترګو نوی نظم درته وایم ډېر به ښه سي چې خاص مې همدې ته لیکلی و چې ستاسو د یوټیوب چینل له لارې بیا ووایم. باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي بل نو راوښیه ته چې څه دې سم راوړي. واه ډېر علي. باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي بل نو راوښیه ته چې څه دې سم راوړي نه سپېده سمه ده نه دنداسه سمه ده. ته دا سرخي وګوره تر دې ایره سمه ده. واه ډېر علي. نه دنداسه سمه ده نه سپېده سمه ده ته دا سرخي وګوره تر دې ایره سمه ده. بنګړي زاړه ماډل دي ټیکري زاړه ماډل دي دا پیزیبونه خو دې بیخي زاړه ماډل دي. ډېر علي ډېر ژور ده ډېر ښه ده یاره. مننه. یو ښه منظر ده. بنګړي زاړه ماډل دي ټیکري زاړه ماډل دي دا پیزیبونه خو دې بیخي زاړه ماډل دي. زما په زړه نه ښکاري شیان مې ښه نه ښکاري. زما په زړه نه ښکاري شیان مې ښه نه ښکاري سړیه وګوره ته زما واړه نه ښکاري. واه ډېر علي. شیان مې ښه نه ښکاري زما په زړه نه ښکاري سړیه وګوره ته زما واړه نه ښکاري. ته که نارې سړیه له دروازې سړیه دا ماشومان منه که له دې کوڅې سړیه. ډېر علي ډېر ښه. ته که نارې سړیه له دروازې سړیه دا ماشومان منه که له دې کوڅې سړیه. کښېنه کتاب ور زده که لیک او حساب ور زده که په ښه او بد یې پوه که سم او خراب ور زده که. واه ډېر ژور دی یاره دا ډېر علي ده دا بیا ووایه. ډېره مننه.
کینه کتاب ورزده که لیک او حساب ورزده که په ښه او بد یې پوه که سم او خراب ورزده که په اوداسه یې پوه که او په لمانځه یې پوه که ښه ډېره مینه ورکه سړیه ښه یې پوه که. ډېره لوی هاشمي صاحب. مننه. په اوداسه یې پوه که او په لمانځه یې پوه که ښه ډېره مینه ورکه سړیه ښه یې پوه که چې دغه څه شیان دي سړیه ښه شیان دي. مخکې مې ټوکې وکړې زما په زړه شیان. واه واه ډېره لوی. چې دغه څه شیان دي سړیه ښه شیان دي. مخکې مې ټوکې وکړې زما په زړه شیان دي. مخ د کتاب ښکلی دی ستا انتخاب ښکلی دی. سترګې زما ښکلي دي رنګ د حجاب ښکلی دی. ډېره لوی په دې ناز. واه واه ډېره لوی. مننه. ستا انتخاب ښکلی دی مخ د کتاب ښکلی دی. سترګې زما ښکلي دي رنګ د حجاب ښکلی دی. سړیه ښار څنګه و اوس بیروبار څنګه و د خریدار څه حال و ناز دکاندار څنګه و رښتیا شرونه کېدل فریب او چلونه کېدل او د سودا په وخت کې سل قسمونه کېدل. ټیلې وهلې خلکو ښځې څارلې خلکو د بل لورګانې بلا په عذابولې خلکو. ډېر ژور ډېر ژور. واه واه. لا سرګردانو خلک اوس په کوم شانو خلک زناورانو خلک که انسانانو خلک. واه ډېره لوی. لا سرګردانو خلک اوس په کوم شانو خلک زناورانو خلک که انسانانو خلک. په ښار کې څه روانو بد او که ښه روانو ژوند په خپل زړه روانو که زړه نازړه روان. واه واه هاشمي صاحب څه که یاره. مننه. په ښار کې څه روانو بد او که ښه روانو ژوند په خپل زړه روانو که زړه روانو ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري. واه واه. ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري. په انسانیت تر سینګار مطلب انسان ښه ښکاري. ډېره لوی ډېره لوی. ټوله شیان ښه ښکاري خو ډېر پیزوان ښه ښکاري. په انسانیت تر سینګار مطلب انسان ښه ښکاري. موبند ګران درکړی برس ارزان درکړی خو ښه دی دا ځل یې اصل سامان درکړی. واه ډېره لوی ډېره لوی. بیل منظر دی یاره. موبند ګران درکړی برس ارزان درکړی خو ښه دی دا ځل یې اصل سامان درکړی. باڼه دې سم راوړي رانجه دې سم راوړي قیسه نړۍ مننه هر څه دې سم راوړي. واه ډېره لوی ډېره لوی ډېره لوی ډېره لوی. یو څه باید زه ووایم چې ځینې الفاظ نه ستایل کېږي. په کوم حالت کې دغه نظم ولیکه هاشمي صاحب؟ ولا ښار ته تللی وم په هغه ورځ باندې بېرته راغلم. یعنې ځینې وخت مونږ وایو که نه چې شاعران ځان ته دنیا جوړوي یا مثلا له هوا نه خبرې جوړوي خو دا یو واقعي کیسه وه چې تېره سوې ده زموږ په هاشمي صاحب باندې. یو څه خو پکې شته. هیله کومه خامخا نو ډېر خواږه پکې یو. رحمان بابا فرمایي دا دستور دی چې له در دستګیروی خیږي ګنې څه د رحمان له شاعرۍ. بېشکه سلامت اوسې خیر اوسې. ډېر عالي و دغه نظم خو نوی خو به دې و چې رښتیا نه وایو ځکه ما نه و اورېدلی هېچا هم نه و اورېدلی. همدلته به یې ملګري راسره واوري. غواړم چې نوی غزل دې واورم او نوی غزل درته وایم بیخي به ښه ده. چای دې مسکه ورته سمه بیخي سمه ده چې انسان به ډېر ماران وژلي وي که به مار ډېر انسانان وژلي. چې انسان به ډېر ماران وژلي که به مار ډېر انسانان وژلي. او معشوقې چې له خوبه راویښېږي معشوقې چې له خوبه راویښېږي بې خوبۍ به عاشقان وژلي. ډېره لوی ډېره لوی. چې انسان به ډېر ماران وژلي که به مار ډېر انسانان وژلي. معشوقې چې له خوبه راویښېږي بې خوبۍ به عاشقان وژلي. یو دښمن خپلول ډېر ښه دي تر هغه چا چې خپل سل دښمنان وژلي. یو دښمن خپلول ډېر ښه دي تر هغه
چا چې خپل سل دښمنان وژلي وي او ماتول د ژوبو زړونو په مثال دي لکه چا چې ماشومان وژلي وي. واه ماتول د ژوبو زړونو په مثال دی. ماتول د ژوبو زړونو په مثال دي لکه چا چې ماشومان وژلي وي او په واده کې ډزې هم بې زیانه نه دي. په واده کې ډزې هم بې زیانه نه دي. قیسه غږ به یې مرغان وژلي. ډېر علي څه یو منظر شمې صاحب، ډېر علي. زه تا ته یو دوه بیتونه خپل د ځوانۍ وایم. ډېر به کسي. دا مځکه رانه ورکه شوه، اسمان دې رانه ورک که، خوږ ژبیه نور مې مسته چې ځان دې رانه ورک که. دا ځمکه رانه ورکه شوه، اسمان دې رانه ورک که، خوږ ژبیه نور مې مستایه چې ځان دې رانه ورک که. وی قیسه ځواني مرګ شي ته یې لکه لیونیه، وی قیسه ته یې لکه چې پیزوان دې رانه ورک. ډېر علي ډېر علي. هاشمي صاحب حاجي جان، طبیعت در باندې ښه لګېږي؟ کوم موسم کې ډېر ارامه یې؟ د هر موسم نه جلا خوند اخلم. ډېره ښه ده. کیسې خو هم ډېرې دي او الفاظ هم ډېر دي او غزل او نظمونه هم ډېر دي. بل څه راباندې اورې؟ دا زه ستا خوښه. نو غزل مو وایي بیا به نظم ووایي. نظم خو ډېر ښه لګېږي یاره، نظم به واورو، ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه. بس چې ښه لګېږي زه یم د زړه د تله وایم. چکچکې شوې، سندرې شوې، دیرا شوه په واده کې. چکچکې شوې، سندرې شوې، دریا شوه په واده کې. زوم راغی د شهید مور په ژړا شوه په واده کې. وخ برق لاړه تاریکه شوله چوپتیا شوه په واده کې. برق راغی خوشحالي شوله رڼا شوه په واده کې. شپې لکې شولې چغې شوې، خندا شوه په واده کې. د زوم لیونۍ خور چې په ګډا شوه په واده کې. واه دا څه که یار، ډېر علي. د ناوې ورور څادر واخیست خفه شو په واده کې. د ناوې ورور څادر واخیست خفه شو په واده کې. شر جوړ شو قدر پاتې د میلمه شو په واده کې. زوم بد وکړه په ناوې په غصه شو په واده کې. څلور منزله کیک په میز چپه شو په واده کې. وخی شیطان د ښځو منځ ته وریله شو په واده کې. ټکان شول د زوم تره په بام موزه شو په واده کې. په کور کې د تور سرو غالمغال شو په واده کې. د باندې د نرانو لوی جنجال شو په واده کې. تر خپو لاندې د ناوې د سر شال شو په واده کې. خرابې په تندي د رنجو خال شو په واده کې. زوم لاړه په ټوپک پسې بد حال شو په واده کې. سپیرې دوړې راوالوتې شمال شو په واده کې. دوستانو په یو بل پیرونه وکړه په واده کې. په وینو یې نرانو سره سره کړه په واده کې. کنډه یې د یو بل د سر ویښته کړه په واده کې. تور سره یې په وهلو سره سره کړه په واده کې. درنو پښتنو سم سره درانه کړه په واده کې. بد حالو په ډوډۍ سره مړه کړه په واده کې. او چې کله قیسه سمه ګډوډي شوه په واده کې، زما او د هغې انډیوالي شوه په واده کې. ډېر علي ډېر علي ډېر علي. په دې اخره کې دا زموږ را جوړ کړه چې کله قیسه کله ګډوډي شوه په واده کې، زما او د هغې انډیوالي شوه په واده کې. واه ډېر علي ډېر علي. هاشمي صاحب دا وروستۍ کې د لږ زموږ موډ را جوړ کړه. هغه څه چې تا وویلې ممکن شل کرښې واوسېږي، خو ډېر یو بد فرهنګ یې راته واضح کړه، بد رواج یې را واضح کړه. یو ډېر لوی پکیج او لوی کتاب دی چې واضح په دغه شل کرښو کې تا ویلی ده. ولا په ځینو شیانو باندې زه وایم باید چې نور اعترافونه وکړو. موږ نیمګړتیاوې لرو او که یې ونه منو نو اصلاح به یې څنګه کړو؟ بېشکه نو باید چې ویې منو، نورې دا سلسله باید ودرېږي، باید چې ودرېږي. یعنې له واقعیتونو باید منکر نه سو. او منکرېدل په دې معنا چې کاذب غرور ده او کاذب غرور به خپله تباهي ده. بدلون لپاره ضرور ده چې باید ویې منو. ډېر ښه منظر. او زه هم تر کله به موږ په پښتو شاعرۍ کې یو بل ته باټ ورکوو، تر کله به د چا خبره لکه ماش یو خواته ګیلیږو.
نو انسانان خو خدای تعالی عاجزه پیدا کړي دي دا شینه پوره نه دي کنه بشکه نو موږ خاص غیرت 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 او اصلا هیڅ هم نشته نو که غیرتمن وای خویندو میندو به مو فکر نه کولی ماشومانو به مو فکر نه کولی وطن به مو په داسې بد حال نه وای اصلي غیرت خو دا ده که نه چې د کور مخې ته د ښایسته لکس او فرش کلینیک وي او څه ډېرې ساده برق ولري انټرنیټي اسانتیاوې ولري حد اقل په دویمه درجه نړۍ کې ژوند وکړي په درېیمه کې هم نه نو موږ دغه دود دستور دې حالاتو پوره پوره خوړلي یو هاشمي صاحب غزل درنه غواړو غزل راته ووایه په سترګو صاحب زورورې په ښکاره وهلې وه په واده کې یې چمبه وهلې وه زورورې په ښکاره وهلې وه په واده کې یې چمبه وهلې وه په حساب کې یې شوړه وهلې وه ژوندي قبر ته تکیه وهلې وه واه واه ډېره لي په حساب کې یې شوړه وهلې وه ژوندي قبر ته تکیه وهلې وه پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه واه 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 ډېره لي ډېره لي پټرول پمپ ته یې خاشه وهلې وه چا د خان لور په ډیکه وهلې وه ستا په رنګ کې کوم تغییر نه دی راغلی ګرد د خونې نه وهلې وه چا ډوډۍ راته راوړه په پوله ناست وم په پټي کې مې بیلچه وهلې وه ډېره لي هاشمي صاحب مننه چا ډوډۍ راته راوړه په پوله ناست وم په پټي کې مې بیلچه وهلې وه د طالب د عسکرۍ خوله پر سر وه عسکر سپینه لنګوټه وهلې وه څه یو منظر دا بیا راته ووایه دا بیا راته ووایه د طالب د عسکرۍ خوله پر سر وه عسکر سپینه لنګوټه وهلې وه په جومات کې د ملا بوټونه ورک وه کیسه زما بټوه وهلې وه واه واه ډېره لي ډېره لي کنې میچ د پاکستان خدا ښه دی چې نبي لالا چکه وهلې وه ما خو وکړ ډېر د مینې اعلانونه خو چې چا راته سینه وهلې وه ډېره لي ما خو وکړ ډېر د مینې اعلانونه خو چې چا راته سینه وهلې وه سره غرمه بزګر په کلي کې روان و په لښتي کې یې غوټه وهلې وه واه 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 ډېره لي او خوارکي ته خدای ښه علم ورکړی خوارکي ته خدای ښه علم ورکړی خو وایرس یې عقیده وهلې وه او سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وهلې وه واه واه ډېره لي هاشمي صاحب سپینه ښه وه غنم رنګه بې جوړې وه تورې ډېره سپېده وهلې وه او تا به وي د جنت هوره د راوتې چې هغې به دنداسه وهلې وه واه ډېر مزېدار تا به وي د جنت هوره د راوتې چې هغې به دنداسه وهلې وه او په نوبت باندې شر د پښتنو موسسې ورته بمبه وهلې وه په نوبت باندې شر د پښتنو و موسسې ورته بمبه وهلې وه دومره منډې په دنیا پسې ښې نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه واه ډېر ښه ډېر ښه او دومره منډې په دنیا پسې ښې نه دي یو ګړی به دې دمه وهلې وه رنګ یې زیړ شو د عادي ستونی مې بند شو ما په ساه باندې ګوله وهلې وه واه واه دا بیا راته ووایه رنګ یې زیړ شو د عادي ستونی مې بند شو ما په ساه باندې ګوله وهلې وه او قیس لا ښه د زړه حال یې لږ ساتی شو خو بلا یې معشوقه وهلې وه واه 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 ټوله رازداري کلي ته وړې وه ډېره مننه کله یې خبر کړی و ډېره لي هاشمي صاحب ډېره یو وروستی نظم هم درنه اورم بیا به له ملګرو اجازه اخلو چې دومره سره ناراحته نه سي او دومره ډېره لورینه هم ښه نه وي ځکه چې بیا به ډېره مننه ډېر ورته اسانه ورځانه شو خیر ویسئ مننه یو وروستی نظم درنه اورم تا وی ژوند څنګه تېرېږي تا وی ژوند څنګه تېرېږي ما وی ژوند خو چې رښتیا شي کله شپه کله رڼا شي کله کله په خندا شي کله کله په ژړا شي کله مست شي په ګډا شي کله سور شي بې معنا شي کله شا کله ګدا شي کله مات شي په چیکه کې کله څو ځلې پاچا شي تا وی ژوند څنګه تېرېږي تا وی ژوند څنګه تېرېږي ما وی ژوند خو چې رښتیا شي کله ښه کله نه
ما وی ژوند خو چې رښتیا شي کله ښه کله نه کله ویښ کله ویده کله زړه کله نازړی مسیج راغی دا بسې ګوندې سور سټیکر د زړې یا هغې غوښتې رانجې یا یې بیا بنګړي واړی ژوند چې داسې نو ښې تا وی ژوند څنګه تیریږي واه واه دغه برخه بیا راته ووایه یاره تا وی ژوند څنګه تیریږي ما وی ژوند خو چې رښتیا شي کله ښه کله نه کله ویښ کله ویده کله زړه کله نازړی میسیج راغی دا بسې ګوندې سور سټیکر د زړې یا هغې غوښتې رانجې یا یې بیا بنګړي واړی ژوند چې داسې نو ښه تا وی ژوند څنګه څنګه تیریږي واه ډېر علي تا وی ژوند څنګه تیریږي ما وی ژوند خو چې رښتیا شي کله غم کله ښادي شي کله کله پابندي شي کله کله ازادي شي کله چغې د نیستي شي اله ورکه د بدي شي بدي لویه تباهي شي د انسان بې عزتي شي بې ننګي بې غیرتي شي تا وی ژوند څنګه تیریږي واه ډېر علي تا وی ژوند څنګه تیریږي ما وی ژوند خو چې رښتیا شي چې په کلي کې کوزدې شي چې ټکان د توپانچې شي بس اعلان د جنازې شي بیا نوبت د زلزلې شي هیر مو مړي د جګړې شي ورپسې میاشت د روژې شي اختر قیصر رانږدې شي تا وی ژوند څنګه تیریږي ډېر علي دومره خواږه پکې وه هاشمي صاحب ډېر علي ډېره مننه ښه نظم خو ډېر ښه و هاشمي صاحب یو بل داسې خوږ نظم به نه ټول خواږه دي خو یو بل هم راته ووایه خیر ده ولې به نه د تا لپاره شته جار دې سمه زموږ لپاره دې سلامتې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې په سلګیو د کباب کړم اخ په سو او سیلیو د کباب کړم دا ته څوک یې دا له کومه درده ژاړې دا ته څوک یې ها له کومه درده ژاړې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې زه د مړ کړم څه کیسه ده دا ته څوک یې څوک د مړ دی څوک د مړه ده دا ته څوک یې ستا د چا څخه ګیله ده دا ته څوک یې خو ویده شه نیمه شپه ده دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې چا لانجه در سره کړې په یارۍ کې چا دوکه در سره کړې دا ته څوک یې دا څه چل دی چې ته ژاړې اوف خو اور را باندې بل دی چې ته ژاړې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې ته په څه داسې دردېږې دا ته څوک یې چې لمبه ژړېږې دا ته څوک یې له لالي نه دې بېلېږې که خدای مکه بل هلک ته ور ودېږې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې ته په څه داسې دردېږې دا ته څوک یې چې لمبه ژړېږې دا ته څوک یې د لالي نه دې بېلېږې که خدای مکه بل هلک ته ور ودېږې دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې زه په تمه د ځواب یم دا ته څوک یې درد په تا دی زه خراب یم دا ته څوک یې دلته زه در سره سوځم خو شاعر یم هسې نه در سره سوځم دا ته څوک یې غږ مې اورې دا ته څوک یې خدای دې نه کړي داسې نه شي دا ته څوک یې ګوره کبر به دې وشي دا ته څوک یې نور د ځان څخه شرمېږم دا ته څوک یې ځواب را چې خفه کېږم دا ته څوک یې غږ مې اورې ډېر علي ډېر ښه ده زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم توبه سوچه به کافره شم شاعره که زه هم متکبره شم شاعره څنګه اوس درته منکره شم شاعره کاشکې ستا غوندې شاعره شم شاعره واه ډېر علي زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم که د کور کارو خو زه پکې تکړه وم په مکتب کې عمومي اول نمره وم په رنګ هم چندانې بده نه وم ښه وم په ټول چم کې د اخلاقو نمونه وم په پخلي کې تر دې ټول کلي تکړه وم په جارو کې هم د مور یوه دانه وم زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم که چمبه وه خو ما ښه چمبه وهله ما په چم کې عجیبه چمبه وهله که آوازو خو زما آوازو که اندازو خو زما اندازو شین اسمان مې خامک کړی په دسمالو که کمالو خو زما کمالو که جمالو هم زما جمالو که تور خالو خو زما د زنې خالو
زه به څه ووایم تا ته چې زه څه وکړم؟ ډیر علي ډیر علي. زه به څه ووایم تا ته چې زه څوک یم؟ ما په غېږ کې ګرځولې هم واده شوه، زه غریبه وم زما کوزده ونه شوه، باوجود د دې چې زه دومره د کار وم، خو جنۍ ومه د پلار د اوږو بار وم. خدای ته ژاړم چې که پلار مې دنیادار وای، زه به ولې د بابا د اوږو بار وای. په دې نه ژاړم چې زه ولې زړه شوم، له تقدیره زه د مور په سر خفه شوم. که ته غواړې چې ویده شمه شاعره، دعا وکړه نو چې مړه شمه شاعره. وا ډیر ژور ډیر علي دا شمي صاحب. که ته غواړې چې ویده شمه شاعره، دعا وکړه نو چې مړه شمه شاعره. ډیر علي ډیر علي. ډېره مننه ډېره مننه. شمي صاحب لږ اوس دې نه پرېږدو، خوشحالۍ ته بیرته ویسه. وای خان ته رباب وهه نور د کباب وهه، خان ته رباب وهه نور د کباب وهه، او توپک ونه ګټله شرط په کتاب وهه. وا ډیر علي دا بیا راته ووایه. خان ته رباب وهه نور د کباب وهه، ټوپک ونه ګټله شرط په کتاب وهه. بل ته انګور حرام کا خپله شراب وهه، بل ته انګور حرام کا خپله شراب وهه. خبرې سمې کوه فکر خراب وهه. وا ډیر علي. خبرې سمې کوه فکر خراب وهه. قیس اوس تش خیالونه زما په باب وهه. وا ډیر علي ډیر علي. قیس ته سلامتي. مننه. خیر دې وسي. سره د یاران بنډار رلنډوو پیغام به دې واورمه. بس هیله مې دا ده چې له یو بله سره مینه وکړئ، موږ مینې ته پیدا یو. بس مینه 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 ټول ژوند مینه مینه کوي. بېشکه خدای دې وکړه چې بنډار په تاسو هم ښه لګېدلی او ښه وختونه درته غواړم. تر بیا ښې چارې. هاشمي صاحب لاسونه دې راته راکړه، جار دې سم. ښه ژوند په ځان پام کوئ. ډېره مننه. سلامتي مو غواړم. بای بای. ښه وختونه.